السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. انشاءاللہ نن به سوره انفال آیت نمبر 52 یعنی 52 به وایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق را کی. الله دې مونږ تاسو ته په دې قرآن باندې شرح صدر نصیب کی. الله دې مونږ ته عمل کولو توفیق را کی په هغه طریقې چې کومه طریقې باندې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه و سلم ښودلی دی. آمین. دین رسونی آیتونو کې الله تعالی د کافرو او خاص کر د مکې د کافرو ذکر وکړو د عذاب چې کله فرشتې دی نه روح اخلي نو په مخونو او په سټونو باندې وهي او ورته وایي چې سوځېدونکی عذاب اور وڅکئ. او دا ځکه چې دی په خپل لاس لیږلي دي دا شیونه او الله په چا باندې ظلم زیاتی نه کوي. اوس الله د هغوی باره کې فرمایي چې کدأب آل فرعون، کدأب حالت دوی په شان د حالت د آل فرعون د فرعونیانو دی، یعنی دی هم داسې دي لکه فرعونیان. نو والذین او د هغو خلکو دی من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو، لکه مثلا عادیان، سمودیان او همدغه رنګې د نوح علیه السلام قوم، شعیب علیه السلام قوم، د هغوی په شان د دې حالت هم دی. کفرو هغوی هم کفر کړی و بآیات الله د الله د آیتونو نه. نو فاخذهم الله بیا ونیول هغوی الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی. نو څنګه چې هغوی سره وشول دغسې به دوی سره هم کیږي. ولې؟ ځکه چې هغوی څنګه کفر کړی و د الله نه او د خپل د وخت پیغمبر نه، نو دوی هم دغه رنګې د الله نه انکار کوي او د پیغمبر علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مقابله کوي، انکار کوي. نو هغوی سره څه وشول؟ هلاک شول. فرعون الله تعالی هلاک و، عادیان، سمودیان او د نوح علیه السلام قوم دا ټول الله تعالی هلاک کړل. نو چې الله هلاک کړل نو دوی حالت او د هغوی حالت یو شانتی دی. نو الله تعالی دا قانون وضع کړی دی چې څوک زما خبره نه مني، کفر کوي او د پیغمبر مقابله کوي، دا به زه هلاکوم او ماضي په دې باندې ګواه دی. نو دی به هم دغسې کېږي. چنانچې اول هلاکت د دې په دې بدر کې و چې الله تعالی ذلیل کړل، د دې مشران پکې مړه شول او دنیا کې رسوا شول، حیثیت ختم شو او یو یره په دوی په زړونو کې پیدا شوله چې دا به څنګه چل کېږي. داسې عذاب کې ککړ شول چې داسې عذاب د مخکیني قومونو هم نه و. دغه چې هر وخت به یریدل دا حال و چې مسلمانان به یریدل. بیا دا حال شو چې دی به یریدل چې مسلمانان به موږ باندې حمله وکړي او موږ به ختم کړي، موږ به نیست و نابود کړي. چنانچې همدغه رنګ وشوله. بیا اتم د هجرت کال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه فتح کړله. بیا به کې څه مسلمانان شول. بهرحال نو الله فرمایي چې دا د مخکینی قومونو سره چې څنګه شوي وو دقسې دی سره د دې عمل هم چونکې همغه شان دی. نو دا د الله قانون دی چې چا داسې عمل وي نو زه یې هلاکومه. نو چنانچې دی هم ځان په خپل لاسه خپله هلاکت ته برابروي. ان الله بشک الله تعالی قوي زورور دی، طاقت والا دی. هغه عذاب چې چاته ورکوي څوک یې ایسارولی نشي، د هغه مقابله څوک کولی نشي، نه د هغه مخې ته څوک راتلی شي. قوي زورور دی، طاقت والا دی، قوت والا دی. شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی دی. سخت یعنی یو عاقب ویل کېږي بل چا پسې چې ورپسې شي، یعنی الله چې چا پسې مقابلې پسې ورپسې شي نو هغه بیا ترې خلاصېدلی نشي. نو الله شدید ترین سزا ورکوونکی دی. الله دې موږ تاسو خپلې سزا نه بچ کړي. آمین ثم آمین. کدأب حالت دوی په شان د حالت د آل فرعون د فرعونیانو دی، حالت دوی په شان د فرعونیانو دی لکه څنګه چې هغوی وو. والذین او هغه کسان من قبلهم چې دوی نه مخکې وو کفرو چې هغوی کفر کړی وو بآیات الله د الله د آیتونو نه. فاخذهم الله بیا ونیول الله تعالی هغوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی، یعنی خپلو ګناهونو د هغوی. ان الله بشک الله تعالی قوي طاقت والا دی، قوت والا دی، قوي دی. شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی دی.